ټول خلک راغلل دلته دوی په خلاصون کې مقصد د همکاري کوله کومک یې کولو چې دویمه دفعه بیا تیارې راغلې مقصد بیا یې بمبار وکړو نو دلته تقریبا چې اوسه پورې کره شمېره معلومه نه ده خو تر 22 پورې موږ شهیدان لرو. هغه کور چې دوی په نښه کړی و په هغه کې یو سپین ږیری او یو ماشوم فقط همدغه دوه شهیدان شوي دي. نوره ټول دا د کلي قوم خلک چې ورته راغلي دي او دوی خلاصون په خاطر چې دوی خاورونه راوباسي کوټونه راوباسي او ټول دا د قوم خلک بېچاره ولس چې ده او دا په شهادت رسېدلي دي. نو تقریبا چې 200 پورې تعداد رسیږي دا زخمیان دي تر 22 پورې چې کره شمېره اوسه پورې معلومه نه ده. مخکې مې یادوري وکړه مقصد د هغه خلک په شهادت رسېدلي دي. دا کوم کور چې په نښه شوی ده دغه کور کې فقط 2 کسه چې هغه یو سپین ږیری ده او یو ماشوم ده او تاسې په خپلو سترګو واکسوئ